طالبانو څنګه او ولې پاکستان ورخطا کړ؟ نورالدین عزیزي چیرته ولې لاړ؟ دا ټول پوره جزئیات په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پر پاکستان د اقتصادي تکیې کمولو او د بدیلو سوداګریزو لارو اسانولو په موخه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر په رسمي سفر نوي ډیلي ته رسیدلی دی. د نورالدین عزیزي 15 ورځنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او وارداتو صادراتو پر پراخولو ورټول وي، ځکه چې له نږدې شپږو اونیو راهیسې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې تړل شوې دي. دا د طالبانو حکومت دویم لوړپوړی چارواکی دی چې په کابو 2 میاشتو کې هند ته سفر کوي. هممهاله په کابل کې د افغان، ایرانی او د سیمو نورو هیوادونو محصولات نندارې ته وړاندې شوي چې د طالب چارواکو په وینا د افغان سوداګرو لپاره له پاکستان پرته په نورو هیوادونو کې سوداګریز فرصتونه برابر کړي. د طالبانو حکومتي چارواکو په وینا له مجبوریته د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو لټول اوسنۍ ستونزې ته په کتو یوازینی غوره وی دی. تاسو د طالبانو دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ که په اړه یې کوم نظر لرئ په کومنټ کې را سره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.